زموږ دغه سیاست چې دی کل نتیجه کرزی دی د اسکول نتیجه پرویز مشرف د مدرسې نتیجه امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد او دغه فدایي مجاهدین اوس نو وګوره ډېر فرق دی کې لږ فرق که د زوی سره کرزی جوړه په اسکول کې داخل که په مکتب کې داخل که امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد یا فدایي مجاهدین یا دغه اصل حاکمان دغه د اسلام خادمان ځنې جوړه نو بیا په مدرسه کې خبره واضحه ده خبره کې اشتباه نشته ګوره چې دغه مدرسو دغه مؤسسو دغه طرف ته پکار دی چې مجاهد دومره مستغنی وي چې مؤسسې والا ور سره رابطه کوي یا پسپارس کې استعمالي یا د اهل دنیا دا ډیر کوشش کوي یواري غربیان بلواري نفس دی بلواري شیطان دی دا مجاهد د دې درو دشمنانو په مخ باندې اخستي اوس د دې درو دشمنانو سره د مجاهد تحفظ پکار دی چې مجاهد هر وسیله پکار واچي د علماو سره ناست ولاړ د علماو هدایات او تقوا او ذکر او پرهیز دا پکار واچي دا دشمنانو ته متوجه هر څومره چې عمل وړوي غمر قدر د سړی په هغه عمل کې ناکامي غټه ناکامي ده یو لوړ غره ته چې څوک پورته کیږي او د دې لوړ غره د سره سره شوش ستا به څه خیالي چې لاس په جوړ پاتې شي که به پښې جوړې پاتې شي که به دا سر جوړ پاتې شي دا بنده اندامونه بیا ټول ټوټه ټوټه شي که نه قسم ده چې دا مجاهد که یو وارې راولوېد بیا به داسې ټوټه ټوټه کیږي چې ولاکې بیا یو ځای لا روغ پیدا کړي دا چې دونه ثواب لري او مجاهد چې دومره عظمت لري جهاد چې دومره عظمت لري دومره بیا شکست هم لري دومره بیا ماتېږي یا نساء النبی لستن كأحد من النساء الله تعالی د نبی علیه السلام کور والا وته وای تاسو دا اندازه ونه کوي چې تاسو به داسې یاست لکه نورې ښځې د نورو ښځو په شکل نه یاست تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور ښځې یاست تاسو ته الله قدر درکړی دی الله عزت درکړی که ستاسو څخه هرې یوې د نورو عامو ښځو په شان باندې ګناه وکړه ستاسو به دوه چنده عذاب الله دغه څونه غټو خلکو چې عزت دی دغونې پر ګناه باندې عذاب هم دوه چنده دی مجاهده ستا عذاب هم دوه چنده دی قسم ده کولاړ چې نن پر هغه قومندانانو باندې په بدو الفاظو باندې یاداشت کیږي او د توپک خوله پسې برابره سوې ده قسم ده کولاړ چې دا اسلام دی که دې بې قدري وکړې ستا سره به مرسي لیکن و د دې مجاهد دپاره دونه خطرات متوجه دي اهل دنیا مرته متوجه دي چې د ځان په اعتماد کې واخلي یو قمندان دی د ځان په اعتماد کې اخلي د دې دپاره چې دا به سبا زما سپارښت وکړي زما پلټنه به وکړي نو یو قمندان په اعتماد کې اخستی محکمې ته روان کړي بیا محکمې ته هم ټلیفون کوي وایي دا زما شناخته دی دا سړی یا محکمې ته ورسره ورسي وایي قاضي صاحب ته دا ښکاره کړي وایي دا زموږ ډېر مخلص دی موږ ته ډېرې ډوډۍ راکړې دي او موږ ته ډېرې پیسې راکړې دي او موږ ته ډېر پل هغه نو مخکې د مخکې لا 1,00,000-2,00,000 روپۍ چنده م ورکړي وروسته نو بیا را روان کړي د محکمې دپاره ته نو راولاړ شه دغه روپۍ واخله داسې ونیسه پر دا مخ یې پوله او بیا پسې راچېږه دغه دپاره دې راکړې چې ما پر خپلو علماو بې اعتماده کوي زه روان کړی یم اوس د محکمې ته مې ولې د محکمې سپارښتونه او بل په دا ملکي دعوګانو دغه کوشش کې د اهل دنیا د ځان دپاره د دنیا ګټه وکړي بس بیا دا مجاهدین په دغه کې برابر کړي دا دعوه ده او دا دعوه ده دا راپورته که در دغه ځای ورسره ولاړ شه کمیسیون ته یې ورسوه محکمې ته یې ورسوه فلاني ته یې ورسوه هغه نو چې دی اوس د دې یوه طرفه سره ولاړ هغه بل طرف نو بد ځینې کېږي دا ګوره زما د مدۍ سره ولاړ د شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست که دا ستاسو اول راتګ وي هیله ده چې زموږ چینل سره شریک کړئ او د بیا خبرېدو بټن هم ووهئ